پر ایونت کې راته یو بزرگ خبره کوله پر ایونت کې دا علاقه چې د کچی دا کومه ده کنه نو دا کشمور علاقې سره راځي د کځه کې هغه ما ته خبره کوله چې دا کچی دا ډاکوان چي دي د دې کې دا یو ډاکو خبره کوله وی چې دا ډاکوان شوی څنګه دي هغه دا خبره کوله چې دا د دې د خپل منس کې ډېر زیات دشمنی روانې دي په خاندانونو کې هغه را دا خبره کوله وی زمونږ جماعت چې وی په کال کې چلیدو نو دغه طرفونو تم تشکیل او کشمور وغیرہ یا د کچی سره خوا کې دا کشمور علاقه دا سیده چې دا تقریبا د دریو صوبو بارډر دی ځکه د بلوچستان او د سند او د پنجاب دا د دې دریوانو صوبو بارډر دی نو دا کچا علاقه په هغه کشمور کې بیا تک یو وړغونته علاقه د ډاکوان چې ډیر زیات مشهور دی او د خلک چې تختی او هغه وی مونږ چې کله لاړو غنا نو مونږه مسجد راته نو معلومه مسجد ډیر زیات لري مو نو بس یو کسو وی ټوپکه چولو نو مونږه امیر صاحب چیرې دنه تاسو کې مونږ به ترکمه پروکه پسې ګرځو مونږ ته چیرې دا پلان کې مسجد او جمعات چرته دی چې دا خو یو وړو کې غونډه جمعات ته او پلان کې ځای کې دی نو مونږ ته چیرې مونږ ته خو نه دی معلومه امیر صاحب چې ځان سره روان کې چې یو څو قدم را سره واخلي سپه دلګي الله زړه بدل کی وی هغه مونږ سره روان شو چې راځي چې وی خیمنتا وی مونږ سره روان دي مونږ په لار باندې ذکر اسکار او امیر صاحب بار بار مرګرو ته په خپل جبه کې وی چې لکه تاسو د لپاره د الله نه پسړه کې تلاوت او کې سو کو د الله نه اوغواړي چې الله د زړه د دنیا بدل کی ځکه چې ټوپه کې چول او بدمعاش کارې د بریتیو وی په لار باندې اوس روان وي چې کله مسجد ته ورسېدو نو امیر صاحب ته وی چې ګوره مسجد ته خو اسم راغلی راځه مونږ سره لګونته وخت تیر کا چې مسجد ته لاړ او مونږ سره خبرې اترې شروع کړې دغه وکړو وی هغه چې مکمل وی رو بدلیده وی هغه مونږ سره 2-3 ورځې تیرې کړې په هغه مسجد کې چیرې دلته حالات خراب دي اسنه تاسو ته څوک سو وی په هغه مسجد کې را سره 2-3 ورځې تیرې کړې خو مکمل چې کومون هغه بدل شو وی بیا مونږ داسې کار وکړو چې مونږ ته چې ګوره ته د کور راغلی کور کې د وینا نه کړې راځه چې تاسو سره لاړ شو په کور کې وینا وکا او دغه وکا هغه کې حالات په بیان کې نور خلکو سره به ملو شو وی سیدا وی چې کله کور ته لاړ نو وی مونږ ته وی چې راځه نو ما ته چې نه دا خو کور دی چې نه زما سره بوډا پلار دی او مور می درازه وي مونږ ځان سره دنه بوتو چې دنه څنګه لاړو وي چې څنګه په دې په دروازه باندې ورننه وته وي هغه بوډا مور چې وا او هغه پلار چې د یاره نه ناس راټول شو وي سم د یاره نه راټول شو کنه ځکه 2-3 ورځې د بار تیرې کړې وي نو چې کله وي دی ور نږدې شو ډایرک ورغه وي دا هغه مور نه املاس تا وکړو او مور په کله په مخ باندې خکلولا او بیا دا هغه خپې کله خکلولې لاړو د پلار نه املاس تا او کله د پلار خپې مخکل کړي وای چې کله دا حالت مونږه اولید مونږه حیران شو وای ما ته چې تاسو دلته کینې د تاسو له د خوراک څخه بندوبه وی هغه لاړو بیا مونږ د غمور او پلار نه تاسو کو وای چې په دمانه تاسو پر 2-3 ورځو کې څه جادو وکړه دی خو چې په دې دروازه باندې رانه نه وته کنه نو د دې مونږ سره خبرې اترې نه وي د دې بډومبنه مونږ سره سو ډومبنه بداو چې د زمانہ په ما به امراکي خودل مورې وي او پلار وي چې په ما باندې به امراکي خودل او زه به وخلم او نن د زندگی تاسو داسې بدل کړه چې داغه په دروازه باندې رانه نه وته نو زمانه املاس تو کړو زی خپل کړم زما خپې خپل کړو او پلار نه املاس تو کړو نو تاسو له الله جزای خیر درکې چې تاسو په خلکو باندې داسې مهنت وکړو د زناورو نه تاسو انسانان جوړوي نو دا په میډیا باندې اوس تبلیغ ولا تصویران چلیږي چې دی کچیر ډاکوانو سره دا د دې باندې ډېر مخکې نه مهنت شروع دي خدایي په خپل خاندانونو کې دشمنی داسې شروع دي چې هغه دا غینه راوتی نشي او چې کم خلک تختوري دا استفاده ده هغه چې کوم راشي بیا حالات بیانې کنا نو چې خپل یو سړی خپل مور او پلار دومره ټکای نو دی چې یو پردي سړی او تختی نو دی باغ سره خیر کوي وې دا شنه چوکنه دا شنی چوکي به روزانه تازه وی راماتول او هغه به مونږ ته نیولې او روزانه به پاغه باندې وخلو نو چې یو سړی خپل مور او پلار خزا بچي هغه داسې ټکای نو هغه په پردي سړی چې او تختی او وې دی چې دا خلکو ته وی چې دا دونه پیسې وې دا دی ال تک خپل منس کې دشمنی دي ته دا ټوپک او د هر څه ضرورتونه وې دا غي د پاره وې د دې کور خرچي د خوراک وې دا غي د پاره دی دا کار شروع کړل چې بس خلک او تختی او دا غي نه بیا په کروڑونو په لکونو پیسې واخلي او په هغه باندې بیا خپل ژوندۍ تیری دا زمره زمونږه د علاقې د دیر د یو ځای بل ځای کسان ال تغیر شي بیا
مشکلات را خلاص شوي دي هغه چې کوم کارګزاري اوري توبې به وباسه منز او دس اسم نه پیژني او بیا هم زمونږه دعوت تبلیغ واره دی الله جزای خیر ورکړي چې دی التزان رسول دی او د پاغه خلکو باندې محنت کړی دی د کې خو ډیر د دعوت تبلیغ د وجه نه الله دعوت تبلیغ کې اولګولو ټیک شو غواره او اوسم کو چونکه حکومت دې سره مرسته وکړه نو د حکومت پکې دې سره دغه وکړو ان شاء الله چې دعوت تبلیغ مرکز ته ریوند تاریخ التلاړ شي دغه مدد پکې واخلي او ډیر زیات جماعتونه هغه طرف تلیږي ان شاء الله د دې زرونه به الله بدر کې حکم لک خلق چې پاتې شو هغه بیا حکومت دغه بندوبست کولی شي